سلامونه دوستانو، ته ماته روغ او جوړ خوشحاله به اوسئ. د بي نیټورک په نوم یو نوی د پري مایننګ تاسو لپاره مې اپلیکیشن راوړی. دوستانو په اسانۍ سره تاسو کولی شئ په دې کې پري مایننګ وکړئ او کله چې د پای په شان لاندې شي بیا کولی شئ ټوکنې ویډرا کړئ. دوستانو ویډیو تر پایه سره وګورئ، ویډیو چیرې سکپ کوئ مه، د لینک مو تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم وي، زموږ د ټیلیګرام چینل کې به مې دوستانو او تاسو دوستانو چې په دې کې کله اکاونټ جوړ کړئ صرف په دې کې تاسو پري مایننګ ترلاسه کولی شئ. لینک مو دوستانو دغه ډول ته لینک وي او یو زموږ به یو یوزر نیم یا زموږ ریفرل کوډ به وي. دوستانو تاسو به څه وکړئ، نو په دغه واتساپ ګروپ کې هم زموږ لینک سره تاسو به راشئ، صرف په دغه لینک باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په لینک کلیک وایسته لږ به دوستانو منتظر شئ تر څو دغه موږ ته د بي نیټورک صفحه را خلاصه شي. ها لومړی را به شئ دوستانو، دغه کوډ به تاسو در سره کاپي کړئ. دغسې مو کله کاپي کړئ پورته به راشئ، اپ سټور، پلی سټور او انډرایډ لپاره هم کولی شئ. زه په پلی سټور باندې کلیک اخلم. کله چې په پلی سټور باندې کلیک ووایاست تاسو به ډایرکټ اتوماتیک پلی سټور ته بوځئ او دغه به ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دوستانو تاسو دغه را ډاونلوډ کړل نو دغه ځای کې تاسو دوه اپشنونه راځي چې یو د ساین اپ او بل ساین ان. دوستانو راځو موږ تاسو په دغه ساین اپ کلیک اخلو. که تاسو مخکې اکاونټ جوړوئ په ساین ان باندې کلیک اخیستلی شئ. راځو پورته باندې کلیک اخلو. کله مو چې بری باندې کلیک ووایاست دوستانو په دې کې موږ تاسو کولی شو د تلیفون له لارې هم کو، نمبر له لارې، ګوګل له لارې، ترڅنګ موږ تاسو کولی شو د فیسبوک له لارې هم کولی شو. تاسو اتوماتیک والیټ سره هم کنیکټولی شئ. نو زه راځم په دغه کنټینیو ویت ګوګل باندې کلیک اخلم. تاسو په موبایل کې چې کوم جیمیلونه دی هغه تاسو ته راخلاصېږي، تاسو به راشئ همغه نه به یو جیمیل دوستانو تاسو ورته انتخاب کړئ. نو لږ منتظر کېږو تر څو موږ ته د صفحه دوستانو راخلاصه شي. ها نو په دغه ځای کې دوستانو موږ نه ریفرل کوډ غواړي. هغه زما چې کوم ریفرل کوډ دوستانو په سکرین باندې تاسو ته ښکاري دغه به ورکړئ او کمپلیټ باندې به دوستانو کلیک ورته واخلئ. نو لږ منتظر کېږو، په لاندې کمپلیټ باندې به کلیک ورته واخلئ تر څو په دې کې د زموږ اکاونټ چې دی هغه جوړ شي. راځو دغه پرمیشن الاو کوو. دوستانو زموږ اکاونټ په دې کې جوړ شولو. نو موږ تاسو به څه کوو، صرف موږ تاسو په دې کې 24 ساعته وروسته یو کلیک اخلو. راځو په دغه اپشن باندې کلیک اخلو. کله مو چې پرې باندې کلیک وایاست لږ منتظر کېږو تر څو د موږ مایننګ چې دی هغه اوس مهال سټارټ شي. صرف 24 ساعته وروسته به تاسو راځئ او دې کې به یوازې صرف یو کلیک اخلئ او تاسو مایننګ چې دی هغه به سټارټېږي. دوستانو نو وړاندې بیا نوره طریقه هم ښایو چې څنګه په دې کې نوره کار کولی شو. تاسو کتلی شئ زموږ مایننګ چې دی هغه پورته خوا کې سټارټ شو. دوستانو په دغه کې ایرن ایکسټرا برخه باندې کلیک واخلئ. په دې کې تاسو ځان لپاره یو یوزر نیم هم جوړ کړئ. دوستانو داسې یو یوزر نیم تاسو په دې کې جوړ کړئ. کله مو چې یوزر نیم دوستانو جوړ کړو نو بیا به څه وکړئ، راشئ لاندې کمپلیټ برخه باندې به کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په کمپلیټ باندې کلیک وایسته د تاسو یوزر نیم چې دی هغه به جوړ شي. بیا تاسو ریفرل کوډ شو دوستانو دغه به در سره کپي کړئ. دغه ته تاسو ریفرل کوډ شولو هر څه ته چې لیږئ کولی شئ. دغه لاندې شیر برخه باندې چې کلیک واخلئ دوستانو نو په دې کې دغه کاپي در سره وایي. واتساپ په هر ځای کې تاسو کولی شئ نورو دوستانو ته هم دوستانو ولیکئ. نو دا چې په دې کې راځو په پروفایل باندې کلیک اخلو، پورته خوا ته ځو. په پورته خوا کې دوستانو موږ تاسو ته راځي دغه KYC ویریفیکیشن. دغه به څنګه ترسره کوو راتلونکي ویډیو کې د دې په اړه مکمل تفصیل معلومات درکوم. دغه ویډیو چې دوستانو تر همدې ځای وه نو که خوښ وي درسره لایک او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. دغه فرصت نه حتما ګټه واخلئ ځکه چې دغه د پای په شان یو بهترینه اپلیکیشن دی.